په ورډ کې هیلپ مینو څنګه چې نوم نه ظاهره ده، تاسو د دې په ذریعه کولی شئ چې معلومات حاصل کړئ. مثال زه دلته مایکروسافټ ورډ هیلپ باندې کلیک کوم، دلته یو کارتون غوندې راځي، ګورئ دا کارتون خو تاسو ته نه ښکاري فکر کومه، د دروازې مروازې اواز اورئ. تاسو بیا دلته کولی شئ چې خپل سوال ولیکئ، چې مثلا تاسو څه سوال لرئ درته وایي چې زه مثلا ستا هغه مشکل حل کړم، ځکه هیلپ دی که نه، معلومات غواړئ، نو څه معلومات غواړئ. زه مثلا لیکمه پیسټ یا هاو ټو پیسټ لیکمه، انټر بټن وهمه، ګوره ټول ما ته معلومات راکړي دي. کلیکټ ان پیسټ ملټیپل آیټم، مثلا دا معلومات غواړئ. کاپي اف فایل څنګه مثلا پیسټ کوم رقم پیسټ معلومات غواړئ، ګوره مور دا کلیک کا، بس نور معلومات درکوي. انسرټ ډیټاز ان آیټمز، مثلا هر رقم دغه چې ولیکئ تاسو یو ورډ هماغه باره کې معلومات درکوي. مثلا زه لیکم میل مرج، انټر وامه، ګوره یوزینګ میل مرج ټو کریټ فارم لیټر میلینګ لیبل، ګوره مکمل تشریح ارسطي ورکړي دي. زه ورته یم مثلا دغه فارم لیټر جوړول غواړم، دا کلیک کړئ، ګوره دې باره کې اوس مکمل معلومات درته راځي. دا ګورئ دې ځای کې مثلا درته لیکلي چې اوس څه رقم فارم لیټر دغه کوئ، میلینګ لیبل کوم یو، زه ورته یم فارم لیټر کریټ میلینګ لیبل. دې ځای کې وګوره مکمل تفصیل وړاندې کړی دی. اوپن ته راړ شي شو کې حوصله غواړي بس دا مطالعه کوي، بیا مکمل هیلپ درکړي دي. مایکروسافټ ورډ هیلپ نه ښه کتاب بل نشته دی. څوک وایي چې زه مطالعه کوم حافظ کتاب کوم یو واخلمه، نو دغه نه ښه کتاب نشته. همدې هیلپ کې تاسو کولی شئ ښه زیاته مطالعه وکړئ. صرف دومره ده چې مانیټر کې مطالعه لږ مشکله وي. دغه که بیرته ختمول غواړئ تاسو رایټ کلیک وکړئ په همدغه کارتون باندې او هایټ بټن کلیک کړئ، دا هایټ کېږي. نو جسټ هایټ بټن به کلیک کړئ، ګوره دلته چې راشو دا خو مایکروسافټ ورډ هیلپ یا F1 سره هم راځي. شو د آفس اسسټنټس، هماغه مثلا دا کوم یو هیلپ والا چې دغه کس مثلا ما ته وښول ته ولاړ دی، راته ګورئ دلته ولاړ دی او تاسو ته نه ښکاري. فکر کوم دا سکرین کې هم دا نشي ریکارډ کولی، خو زه راځم د دې دغه ته چوز اسسټنټس ته، ګورئ دا بټن چې کلیک کړئ دا زه کینسل کوم، که ده باندې رایټ کلیک وکړئ هایټ کولی هم شي، آپشن ته هم تللی شي، دا څه وکړي مثلا ګورئ مکمل تفصیل دلته شته. او که بیا مثلا دلته رایټ کلیک وکړئ د باندې چوز اسسټنټس، دې ځای کې تاسو مثلا دا بدلولی هم شئ. ګوره دا یو بوډا دی، رایټ کلیک کوم نیکسټ کلیک کوم دا شی راغی، دا دی دا دی دا اوس ګوره اواز هم لري لږ معمولي دې کې کوم یو مثلا چې تاسو خوښېږي اوکې بټن کلیک کړئ، هلته به هغه چینج شي. ګوره اوس پیشو غوندې راغله. انیمیټ که کلیک کړئ مثلا دا یو سټایل درته کوي، چې شومې واچولې تاسو ته خو به شاید نه ښکاري. زه راځم ورته یم هایټ، نو بیرته بندوي. دا واټ از دیس بټن دې لپاره استعمالیږي که ته مثلا څه مشکل لرې دې ځای کې، یا مینو کې کوم کمانډ باندې نه پوهېږې، هیلپ ته نه ځي، همدې ځای نه کولی شي چې دا واټ از دیس کلیک کړي. ګوره دلته یو کوېشن مارک راغی دی ماوس پوینټر سره، ګورئ اوس چې په هر ځای باندې تاسو ماوس کلیک وکړئ، مثلا دې ځای کې په یو بټن نه پوهېږئ، مثال دغه برش باندې نه پوهېږئ یا دغه باندې نه پوهېږئ، دا زه کلیک کوم، ګوره لیکي پیسټ ایډیټ مینو انسرټ د کنټینټس آف د چې مکمل مثلا معلومات درکړي دي دې باره کې. نو چې هر وخت کې په کوم کمانډ باندې نه پوهېدلې تاسو دا کلیک کړئ، مینو کې هم ګوره راتلی شي، کوېشن مارک اوس هم انتخاب دی. مثلا ټمپلیټ باندې نه پوهېږئ، کلیک کړئ، ګوره مکمل تشریح درته وړاندې کړی دی. ټمپلیټ څه شی دی مثال. همدا ډول آفس آن د ویب انټرنیټ کې څه مثلا اوس کنیکټ نه دی، هغه به ویب سایټ دا خپل ویب سایټ لري، دلته ګوره لیکلي دي هغې باره کې مثلا د آفس باره کې معلومات وي انټرنیټ صفحه کې، هغې ځنه معلومات حاصلولی شي. ورډ پرفیکټ یو پروګرام د هغې باره کې مثلا معلومات حاصلول غواړئ، فنټ هغې کې څنګه کېږي، سیف څنګه کېږي. کلوز کومه زه دا ډیټیکټ ان ریپیر، دا فکر کوم دغه آفس پروګرامونه چې خراب وي یا چې شی وي کوم ځای، نو دغه بېرته مثلا ریپیر کېږي درته. ورډ صحیح کار نه کوي یا ایکسل صحیح کار نه کوي، دا بټن کلیک کړئ سټارټ، ګوره اټومیټیک مثلا انسټالیشن دغه راځي درته. کېدای شي بعض وخت کې درنه سی ډي مو غواړي مایکروسافټ آفس، ګوره ولیکل چې مایکروسافټ آفس 2000 پریمیر پلیز ویټ وایل وینډوز کنفیګر مایکروسافټ آفس پریمیر، نو دا بس سیټ اپ ورته مثلا د دې رن شي. اوس دا کینسل کوم، هیڅ ضرورت نشته دې ته. اباوټ مایکروسافټ ورډ دا مکمل مثلا هسټري ته بیانوي چې کوم کال باندې مثلا دا راووته، څومره کوم کال نه کوم کاله پورې مثلا د یو خاري کړی د ورډ کې چې دې اندازې ته راورسوه،
او کومې کمپنیانو چا مثلا په دې کې لاس لري کاپی رایټس ټول موجود دي. مثلا دا سی ډي چا اخیستې ده، چا انسټالیشن کړی، دس پروډکټ از لایسنس ټو. په خارج کې خو مثلا پوره لایسنس ورته اخلي، دلته خو بیا مې سی ډي 25-30 روپۍ باندې واخله، ټول عمر درسره پرته دي، بس خپل نوم ورته ورکړه انسټالیشن په دوران. دلته راځي سیسټم انفارمیشن، مکمل د سیسټم باره کې معلومات درکوي، د کمپیوټر باره کې. دا بټن ما کلیک کړله، دلته وګورئ سیسټم انفارمیشن په نوم باندې یو نوټ پیډ اوپن شو. په دې کې وګورئ تاسو ته مکمل معلومات درکړي. ګوره چې اپریټنګ سیسټم دی چې دی ایکس پی دی، ورژن یې کوم یو دی، دا دی مثلا ګوره پی سی 1 ماډل چې دی، مکمل معلومات دی ګوره تفصیل سره. همدا ډول تاسو کولی شئ چې بیا مثلا نور خپله کمپوننټس انتخاب کړئ. هارډویر مثلا یا راشي کمپوننټس ته، کمپوننټس کې سی ډي رومونه مثلا څنګه لرم. اوس ګوره ریفریشنګ سیسټم انفارمیشن معلومات درکوي درته. ګوره جي ډرایو دی، سی ډي روم ډرایو دی، ګورئ سیمسنګ دی، سی ډي آر ډبلیو دی، مثلا ریډ رایټ دواړه کولی شي. همدا ډول بل ډرایو دی مثلا ایچ دی، هغه هم سی ډي روم دی، دا صرف ګورئ سی ډي آر دی که نه، دا مثلا رایټنګ نشي کولی. ټول مکمل ګوره هغې باره کې هر یو موډیم باره کې معلومات غواړئ چې تاسو څه انسټال کړي دي، هغې باره کې دلته معلومات، سیسټم باره کې معلومات درکوي. دلته ټیک سپورټس دا مثلا معلومات د انفارمیشن دي، کوم کولی شئ تاسو معلومات حاصل کړئ. هیلپ مینو کې ما ورته مخکې ویلي چې صرف تاسو کولی شئ چې د ورډ په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ او مطالعه وکړئ. که څومره مشکل لرئ تاسو د مایکروسافټ هیلپ نه ښه کتاب نشته دی، تاسو کولی شئ د هیلپ نه ډېر څه معلومات حاصل کړئ.